په یو انسان باندې بېهوشي راتلل، بار بار په بېهوشي راتلل او داسې بېهوشي چې هغه ګینټو ته ورسیږي. داسې مریضان ما ولیدل چې هغوی ته بېهوشي راشي نو ټوله ورځ هم بېهوشئ، کله ناکله داسې وران درز وخوري چې بلکل دا جب هم ځان ته وشلی، شونډې هم خرابې شي، سر یې ولګېږي یا داسې نور بدن یې خراب شي، خوږ شي که نه، بېهوشۍ د وجې نه. داسې بېهوشه چې بلکل د دنیا د حال نه خبر نه بیا. ما نن یو مریض ولیدلو چې د هغه کیفیت انتهایی عجیبه کیفیت، په هسپتال کې 3 ورځې مسلسل پورې هم هغه بېهوشه پاتې شوی دی. دومره خطرناکه بیماری. اوس دا بیماری ده که دا د جادو جناتو څه اثر هم شته. یاد ساتئ ډاکټران خو همیشه دا سیز نه مني، خو دا سیز منګه کله ناکله په ځینې خلکو باندې بیا منو، هغوی راسه بیا د خپله ومني. نو څه وکړو؟ خدایه پاکه دا اسباب دي څنګه چې هغه علاج دی داسې دا هم علاج دی، داسې دا هم علاج دی. نن یو مریض ما ته چا راوستی چې هغه ته څومره ډریپونه لګولي وو او څومره انجکشن یې د څه دپاره چې هغه بېهوش او مسلسل او په خوله باندې خوراک خو بلکل په خپله خو خوراک هېڅ نه ممکن چې هغه کړی وی، پیپ یې ورته ورکوز کړی او معدې ته خوراک ورکوزولو. نو دا د هغه کیفیاتو. نن چې ما ولټولو نو الحمدلله هغه بیماری را معلومه شوه، هغه بیماری را معلومه شوه او امید دی انشاءالله چې ډېر زر به خدای پاک بلکل دا مسله کلیر کی حل وشي انشاءالله. بس همت پکار دی، د الله په کلام باندې یقین پکار دی. د هغه بیماری دا وه چې د جناتو اثر مضبوطه، جناتو په هغه باندې هغه جنات بلکل داسې وو چې مسلمانانو وم نه، نو ځکه دا غټ تکلیف ورته ورکوو او د هغې په وجه باندې به یې راغورځوو، ژبه به یې هم خوږ شوله، سر به یې هم ولګېدو، قسمه تکلیفونه به یې ورته ورکول. نو الحمدلله ډېر مشر سړی و، تقریبا 60-65 سال ته به رسېدلی یا تقریبا 50-55 دې خواوشا کې دې ایج کې سړی و. نو بهرحاله داسې نور هم مریضان کیدی شي چې په هغې باندې بېهوشي راځي. دا یاد ساتئ د هغې دپاره حل دا دی چې تاسو که ډاکټران د میرګو مرض ورته وایي که هر څه ورته وایي، بهرحال د دې خپل اقسام دي. نو موږ ته چې راشي بیا د هغې پهچان مونږه په خپل ذهن باندې موږ ته چې څه زړه تسلي وشي نو د هغې په ترتیب سره ورته مونږ علاج بیا ورکوو انشاءالله. شفا ورکول د الله په لاس کې دي، دم کول زمونږ په لاس کې دي. نو انشاءالله امید د رب نه کلک ساتو چې خدای پاک به صحت ورکوي داسې مریض ته او مایوسي به نه وي انشاءالله. د الله په در کې مایوسي بلکل حرامه. جزاکم الله خیره.